बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। د انګلیش ټو پښتو لرنینګز د کوونکو ټول زما سلام واخلئ په دې امید باندې چې ټول به روغ او جوړ یئ. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې د یخنۍ موسم شروع شوی دی. ما هم وغوښتل چې د یخنۍ د موسم په باره کې له تاسو سره یو څو د انګلیش سنټنسز شریک کړم، یعنی یو څو جملې در سره شریکې کړم، یعنی چې تاسو بیا په انګلیش کې د خپلو ملګرو سره ویلی شئ. داسې اولنۍ جمله چې مونږ سره ده هغه ده winter has set in. یخني شروع شوه. winter has set in. یخني شروع شوه. It's very cold today. نن ډیره یخني ده. مونږ وایو اکثر کنه چې نن ډیره یخني ده، نو د هغې دپاره به انګلیش کې وایو It's very cold today. نن ډیره یخني ده. I am feeling cold. زما یخني کیږي. I am feeling cold. زما یخني کیږي. I can see my breath in the air. د خولې نه لوګي وځي. I can see my breath in the air. د خولې نه لوګي وځي، یعنی د خولې نه چې په یخنۍ کې کم هغه بړاس راوځي، هغه لوګي راوځي، نو د هغې دپاره مونږ په انګلیش کې ویلی شو چې I can see my breath in the air. د خولې نه لوګي وځي. Wear your gloves. دستانې واچوه. Wear your gloves. دستانې واچوه. gloves وایي دستانو ته. Wear your gloves. دستانې واچوه. It's very cold outside. بهر ډیره یخني ده. It's very cold outside. بهر ډیره یخني ده. Cover yourself before you go out. د بهر وتو نه مخکې ځان کور کړه، یعنی ځان پورا سنبال کړه. دستانې واچوه، بوټان، جورابې، کوټ، واسکټ وغیره ټول واچوه، ځان پورا کور کړه، نو بیا بهر وځه. Cover yourself before you go out. د بهر تلو نه مخکې ځان کور کړه. Zip up your jacket. د جیکټ زیب بند کړه، یعنی د جیکټ زنځیر بند کړه. زیب وایي مونږ ورته په پښتو کې زنځیر وایو، په انګلیش کې ورته زیب وایي. Zip up your jacket. د جیکټ یعنی د بنیان زیب بند کړه. او که مونږ وایو چې د بنیان زیب پولاو کړه، نو د هغې دپاره به ویلی شو unzip your jacket. د بنیان زیب کولاو کړه. unzip your jacket. د بنیان زیب کولاو کړه. My hands are turning icy cold. زما لاسونه د واورې په شان یخیږي. My hands are turning icy cold. زما لاسونه د واورې په شان یخیږي. Are you feeling cold? آیا ستا یخني کیږي؟ څنګه چې مونږ د یو بل نه تپوس کوو چې آیا ستا یخني کیږي، یعنی دا سوالیه جمله ده. مونږ چې د چا نه تپوس کوو چې آیا ستا یخني کیږي، Are you feeling cold؟ آیا ستا یخني کیږي. I need a sweater. ما ته د بنیان ضرورت دی. I need a sweater. ما ته د بنیان ضرورت دی. How's the weather? موسم څنګه دی. How's the weather? موسم څنګه دی. He has runny nose. د هغه پوزه بهیږي، یعنی په یخنۍ کې اکثر د خلقو پوزې بهیږي، نو د پوزې بهیدو دپاره مونږ ویلی شو چې he has a runny nose.
د پوزې بهېدو دپاره یعنې د چا پوزه چې بهیږي هغې ته موږ ویلی شو رنی نوز. He has a runny nose. د هغه پوزه بهیږي. It's foggy today. نن دون دی. It's foggy today. نن دون دی یعنی فوګي وایي دون ته. او د دې یو بل لفظ دی میسټي. میسټي هغه دون ته وایي په کوم کې چې نمی زیاته وي، یعنې یو دون وي د هغې سره اوبه زیاتې وي. هر څیز لون ښکاري، د هر څیز نه اوبه روانې وي، هغې دون ته په انګلیش کې وایي میسټي. او فوګي هغه دون ته وایي کوم چې د یخنۍ د وجې راشي خو اوبه پکې نه وي، یعنې نمی پکې نه وي. It's foggy today. نن دون دی. Put on your sweater. خپل بنیان واغونده. Put on your sweater. بنیان واغونده. او که مونږ وایو چې بنیان وباسه نو د هغې دپاره به داسې نه وایو چې put off. د هغې دپاره به وایو take off your sweater. خپل بنیان وباسه. take off your sweater. د ویستو دپاره به مونږ take off استعمالو. take off your sweater. خپل بنیان وباسه. your lips are chapped. ستا شونډې اوچې دي. your lips are chapped. ستا شونډې اوچې دي. اکثر په یخنۍ کې د یخنۍ د وجې شونډې چاودې هم ښکاري او اکثر اوچې هم وي. نو هغه وچو شونډو هغه چاودو ته په انګلیش کې وایي chapped. your lips are chapped. ستا شونډې اوچې دي. I catch cold very often. زما اکثر یخني کیږي. او دا حقیقت هم دی چې زما یخني ډیره کیږي. I catch cold very often. زما اکثر یخني کیږي. I sneeze a lot when I catch cold. په یخنۍ کې ما ته ډیر پرنجي راځي. پرنجي تاسو چې ورته هر څیز وایي خو موږ ورته پرنجی وایو. پرنجي ته په انګلیش کې وایي sneeze. I sneeze a lot when I catch cold. په یخنۍ کې ما ته ډیر پرنجي راځي. I have a sore throat. زما مری خرابه ده. throat وایي مری ته. I have a sore throat. زما مری خرابه ده. I have a bad cough. زما ډیر زیات زکام دی. I have a bad cough. زما ډیر زکام دی. یعنی دلته کې د بیډ مطلب خراب نه، دلته کې د بیډ مطلب ډیر زیات دی. I have a bad cough. زما ډیر زیات زکام دی. Keep the kid warm. ماشومان ګرم وساتئ. دا وام چې کوم دی په دې کې دا آر سایلنٹ دی. دې کې تاسو آر که وایي هم څه فرق نه کوي. دواړه که تاسو وارم وایي هم ټیک دی او که وام وایي هم ټیک دی. دواړه یو شان راځي. په کوم باندې چې ستاسو ژبه صحیح چلیږي تاسو یې هم هغه شان وایي. که وام وایي او که وارم وایي دواړه یو شان معنا مطلب لري. Keep the kid warm. ماشومان ګرم وساتئ. Give me the quilt. مالا رضایي راکړه. quilt وایي رضایي ته. Give me the quilt. مالا رضایي راکړه. Let's sit by the fireplace. زی چې اور خواته کینو. اکثر مونږ وایو ملګرو ته کنه زی چې د اور خواته کینو. نو د هغې دپاره مونږ په انګلیش کې ویلی شو let's sit by the fireplace. fireplace وایي د اور ځای ته، یعنی فایر وایي اور ته او پلیس وایي ځای ته. نو د اور ځای ته زی چې د اور ځای خواته یا ځای ته کینو. let's sit by the fireplace. زی چې د اور خواته کینو.
نن زمونږ دا کلاسو هم د دې ځای پورې خپل پورا کوشش وکړئ دا یو ځلې نه بیا بیا وګورئ او دا جملې زده کړئ. که دا جملې تاسو چرې زده کړئ د دې یخنۍ په موسم کې د دې ویل وکړئ نو که دا تاسو یاد کړئ ستاسو په انګلیش کې ډېر ښه والی راتللی شي. او زه کوشش کوم چې داسې نورې جملې هم ستاسو لپاره راوړم په دې امید باندې چې تاسو به یې یادوئ. مال راکړئ تر د بل کلاسه پورې اجازت چرته چې هم یې ښاد آباد او بریالي اوسئ. والسلام.